وایي زما ویزه یو کلنه ده، اوس زه زما کور ته څومره وخت تېرولی شم؟ لکه 2 کلنه ویزه 6 میاشتې وخت لري، خو یو کلنه ویزې والا څومره وخت تېرولی شي؟ ما ته ټیکټونو والا وویل چې تا ته 1 میاشت وخت لیکلی دی، خو زه غواړم چې 2 میاشتې کور کې تېرې کړم، څه مشکل خو به راته نه جوړوي. ګورئ دوستانو، د دې په اړه څه موده مخکې ما ویډیو خپاره کړې وه، نو لږې تاسو هم ویډیوګانې در سره تعقیب وای. خو خیر، کم چا چې په تاسو کې یو کلنه ویزه ده او دوی غواړي چې وطن ته په رخصتۍ لاړ شي، هلته تر 180 ورځو پورې پاتې کېدلی شي. لکه څنګه چې 2 کلنې ویزې والا دي، همداسې یو کلنې ویزې والا هم دي. خلک چې تاسو ته وایي چې یو کلنه ویزه باندې وطن کې 1 میاشت وخت تېرولی شي، 4 میاشتې وخت تېرولی شي یا 3 میاشتې وخت تېرولی شي، دا ټولې خبرې بې بنیاده دي. اکثریت کسان چې چا یو کلنه ویزه ده، دوی 15 میاشتې وطن کې تېرې کړي دي، چا همدا 180 ورځې تېرې کړي، بېرته راغلي دي، چا ته کوم مشکل تر اوسه پورې نه دی جوړ شوي. نو تاسو نه مخیله کوم چې د هر چا خبرو پسې مه ګرځئ. د ټیکټونو والا یادونه چې ده دلته کړې ده، هغه په اصل کې 1 میاشت وخت تا ته په داخل اماراتو کې درکوی کېږي. د دې په خاطر نه دی چې ته وطن ته لاړ شې، هلته به رخصتي 1 میاشت تېروې. هغه ځان ته خبره ده او د ځان ته خبره ده. نو کم چا چې په تاسو کې یو کلنې ویزې دي، دوی کولی شي چې په وطن کې تر 180 ورځې پورې پاتې شي او بېرته راشي. سمه ده؟ مننه.